سلام ستړي مشئ زه شبنم مزدري یم د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو لپاره امپراتور ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. محمد رضا احمدي نور د موټر جوړولو کار پرېښود. افغان انجینر محمد رضا احمدي د ماډرناین موټر جوړولو وروسته د خپل مسلک یا هم موټر جوړولو سره مخه وکړه. نوموړي یې علت اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. دغه افغان انجینر چې خپلې لوړې زده کړې په ایران کې پای ته رسولې دي، 15 کاله وړاندې یې په 2013 کال کې د موټر په جوړولو پیل وکړ. که څه هم جمهوریت سقوط شو، خو محمد رضا خپل موټر د 15 کلونو وروسته په 2022 میلادي کال کې چې د امارت واکمني وه نندارې ته وړاندې کړ. دغه افغان انجینر هڅې په کور دننه او نړیواله کچه وستایل شوې. نوموړي ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به خپل کار ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د نړۍ په کچه پرمختللي موټران جوړ کړي. خو د لومړي موټر نندارې ته له وړاندې کولو وروسته نوموړي پرون د اپریل په 23 نیټه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل مسلک څخه د استعفا غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه چې غوښتل مې همدغه خپل مسلک کې پاتې شم او د خپلو همکارانو په مرسته په راتلونکي کې د موټر جوړولو لوی شرکت جوړ کړم. خو بدبختانه چې اقتصادي ستونزې اجازه نه راکوي چې خپل مسلک یا هم موټر جوړولو ته ادامه ورکړم. باید یادونه وشي چې د محمد رضا لومړي موټر نندارې ته له وړاندې کولو وروسته د پاکستان ملي او پښتون تجار جاوید افریدي ویلي و چې که محمد رضا وغواړي نو هر ډول مالي مرسته ورسره کولی شم.